السلام علیکم ګرانو پښتنو ورونو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یو ښه ورځ مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته بیا هم د یوې نوې طریقې سره حاضر شوی یم چې هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او ګټه ترې واخلئ. ملګرو، هر څه نه مخکې که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د غنټۍ دا نشان هم وایي چې زموږ ویډیو هر څه ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسیږي. نو راځو د ویډیو په طرف او ویډیو به شروع کړو دوستانو. ویډیو په دې ډول د دوستانو چې څنګه کولی شو پریمایز اپلیکیشن کې کار وکړو او له هغه څخه پیسې وګټو دوستانو. یعنی د موبایل بیلانس پیسې له دغه اپلیکیشن څخه تاسو ګټلی شئ او بیا هغه خپل موبایل ته په اسانۍ سره لیږلی شئ. دا دوستانو یو حقیقت کې پیسې ورکوي دوستانو، دروغ نه ده. ما خپله هم پیسې ترې باسلې دي او زه تاسو ته ښیم هم چې ما څنګه پیسې ترې باسلې دي. دا اپلیکیشن دوستانو دغه ما ځان پکې رجستر کړی دا په جیمیل باندې تاسو کولی شئ چې دغه کې ځان رجستر کړئ دوستانو. دا وګورئ ما په خپل جیمیل باندې دا جوړ کړی او اوس څنګه کولی شو په دې کې کار وکړو چې پیسې ترې وګټو. دلته به دوستانو په مارکیټ کې کلیک کوئ. دلته تاسو ته ایزي سوالونه راځي، یعنې اسانه سوالونه. هغه سوالونه ډېر اسانه سوالونه دي چې هر څوک دغه ته جواب ورکولی شي. او په دغه دویم لوکیټ کې به تاسو دا کلیک وکړئ. دلته بیا لږ سخت سوالونه درنه راځي. مثلا تاسو څخه د یو عکس غواړي د یو څه شي. دا سوالونه د 15 افغانیو دي، یعنې په یو سوال تاسو ته 15 افغانۍ درکوي. دلته دوستان تاسو ته وایي چې تاسو ځای کې یا مثال د روغتون راپور به ورکوئ، روغتون عکس به ورته اخلئ، یا مثال درته د تیلو سټیشن څه د تیلو پمپونو دوستانو دا عکس غواړي، یا د نویو ودانولو راپور، نوی ځای کې کوم مارکیټ یا ودانۍ جوړیږي نو د هغه نه عکس ورته واخلئ نو تاسو ته به 15 افغانۍ درکوي. او دا ایکسپلور ټیسټ کې بیا دغه کې غټ سوالونه درته راځي. تاسو څخه غواړي چې یو ځای ته سفر وکړئ، مثلا تاسو ته یایي چې 1 یا 1.5 کیلومتر مزل وکړئ یو ځای ته، نو تاسو دا 1.5 افغانۍ په یو سوال باندې درکوي. په دې کې دوستانو تاسو کولی شئ چې هم منظم کار وکړئ او هر یو سوال ته روغ جواب ورکړئ نو تاسو د ورځې 200 افغانۍ په اسانۍ سره ګټلی شئ. دوستان دلته زه تاسو ته ښیم چې ما اوس څو کې ګټلې دي او ما څو ځله ترې باسلې همدې پیسې. نو دلته پیمنټ باندې زه کلیک کوم دوستانو. دا وګورئ دوستانو زه 180.15 افغانۍ لرم او دا اوس دلته دوستان تاسو کتلی شئ ما یو ځل 18 تر لیږلي، بیا 20 تر لیږلي او اوس 180 افغانۍ بیا هم لرم. دوستانو دې کې په اسانۍ سره تاسو پیسې ګټلی شئ. مثلا دلته ماته 3 سوالونه راغلي دي. دلته دوستان لیکي د سړک یا واټونو ترافیکي نښو د خرابو شرایطو وضعیت په اړه راپور. دلته به دوستان ترافیکي نښو په اړه تاسو راپور کوئ. د بل دویم سوال لیکلی بس تمځای د خراب وضعیت په اړه راپور، یعنې بس کوم ځای کې د تمځای وي هغه ځای کې به تاسو راپور کوئ. دریم یې لیکلی د نویو ودانولو راپور. دا 3 واړه سوالونه د 15 افغانیو دي. عکس غواړي نو دا که تاسو هماغه ځای ته ورته ځئ او یو عکس به ور اخلئ نو 15 افغانۍ تاسو د ورځې په 200 افغانۍ په ډېرې اسانۍ سره ګټلی شئ. دوستان دلته تاسو ته نوي سوالونه راځي په مارکیټ کې. دلته به تاسو نوي سوالونه ګورئ او دا ایزي سوالونه چې دي دوستانو دا د 2.5 افغانیو او 15 سنټو یعنې 0.15 افغانیو سوالونه هم پکې راځي، 3 افغانیو هم راځي، 10 افغانیو هم کې راځي. دا دوستانو اسانه سوالونه دي، دغه ته هر څوک جواب ورکولی شي او تاسو ته یې غلطوي. دلته زه تاسو ته ښیم ما کومو سوالو ته جوابونه ورکړي او کومې غلط کړي راته کوم صحیح. دوستانو که صحیح جواب ورکړئ حتما درته صحیح، ما زیاترو ته غلط جواب ورکړی نو نه دی صحیح کړي. دا دوستانو وګورئ دلته یې ویل دي د بانک راپور، دلته بیا د سړک ترافیکي نښو راپور او دلته بس تمځای. دوستان د زموږ ځای کې دا مشکل ده، دا نشته بس تمځای راپور یا د ترافیکي نښې یا بانک، نو ما دا غلط جواب ورکړی. نو دلته د محل روغتیایي مرکز په اړه راپور، اما هنري کار دا ماته غلط کړي. دوستان دا نور بیا صحیح کړي دي. اپلوډ ګورئ دوستانو، اپلوډ یې پرې لیکلی. دلته زه تاسو ته دا وینم دا دوستانو پارک شرایطو راپور دی 15 افغانۍ پوره کړي دي. نو په دې کې په اسانۍ سره تاسو پیسې ګټلی شئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن ده دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې دغه اپلیکیشن کې کار وکړئ او پیسې ترې وګټئ. نو دا اپلیکیشن چې نن مې تاسو ته معرفي کړی او په راتلونکي وخت کې به تاسو ته زه دا نوې ویډیو در وړاندې کوم چې څنګه کولی شو د دغه پیسې خپل سیمې کارت ته په اسانۍ سره ولیږو. نو د ویډیو کتلو نه مو ډېره مننه. د بلې ویډیو چې زه ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم تاسو په پاک رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې.